د رسنیزه ژبه خوږو مینوالو بیا هم ښې چارې. هغه تېره دوو ویډیوګانو کې موږ پر دې وغږېدو چې د پرمهال پر ځای به کې راوړو، د پرتله یا په پرتله پر ځای به تر راوړو. نن بیا هم پر دوو داسې سربلونو او ستربلونو خبرې کوو چې ځای ترڅنګ نیولی یا ډېر سنوال د دوی پر ځای څنګ کاروي. اوس دا په سربل دی، ورسره سربیره راځي، وستربل یا سره ده. د دې دریو سربلونو ستربلونو پر ځای څه کاریږي؟ ترڅنګ. دا جمله ده د دې ترڅنګ د پولیسو په زندان کې د نیول شوي خبریال ویډیو خپره شوې. د دې ترڅنګ پر ځای موږ باید ووایو چې پر دې سربیره د پولیسو زندان کې د نیول شوي خبریال ویډیو خپره شوې. یا بله جمله ده طالبانو د ښځینه ښوونځیو د تړلو ترڅنګ د پوهنې ملاتړي فعالین هم نیولي. ښځینه ښوونځیو پر ځای باید د نجونو ښوونځي راسي. دا جمله به داسې لیکو یا به یې وایو چې طالبانو د ښځینه ښوونځیو پر تړلو سربیره د پوهنې ملاتړي فعالین هم نیولي. یعنې ترڅنګ پر ځای به پر تړلو سربیره راوړو. همدغه ترڅنګ چې دی کله د سره پر ځای هم کاریږي. د یوناما مشرې هم ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. ترڅنګ دا معنا لري چې ته زما څنګ ته ولاړ یې. خو دلته د یوناما د مشرې هدف بل څه دی. سمه جمله هم داسې راځي. د یوناما مشرې هم ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه له افغانانو سره ولاړ دي. اوس که د چا تر منځ جنجال وي، موږ وایو ته د چا سره ولاړ یې، یعنې د چا ملاتړ کوې. داسې نه وایو چې د چا ترڅنګ ولاړ یې، د چا څنګ ته ولاړ یې. یو بله جمله د خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې په ځای هم باید څه راسي؟ سره. خلک له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ دي. نو دغه یو څو بېلګې سوې. خدای وکړي چې تاسو په درد وخوري او سم کارولو ته یې پام وکړئ. ښه وخت.